څنګه کولی سو په امریکا کې ځان ته وظیفه پیدا کړو، ښه وظیفه پیدا کړو او ځان ته یو مسلک جوړ کړو تر هغو په آینده کې په خپلو پښو ودرېږو. ګرانو دوستانو عزیزانو، نن په دې خبرې کوو چې څنګه په امریکا کې تاسې وظیفه پیدا کړئ، کومې وظیفې ستاسو لپاره شته فعلا موجود او کومو کې ډېرې پیسې شته او ډېر کسان په کومو وظیفو اخته دي. تاسو ته ښه معلومه ده که چیرې لوړې زده کړې ولرئ او انګلیسي باندې پوه سئ، کیدای سي مناسبه کارونه ستاسې د تحصیل او د تجربې په اساس پیدا سي. ولې هغه کسان چې لږ په انګلیسي پوهېږي او یا هېڅ نه پوهېږي، هغوی لپاره غواړم چې دا ووایم ستاسې لپاره هم ډېرې مناسبې وظیفې شته، تر هغو تاسې هغه لاسته راوړئ. کومې عامې طریقې دي چې خلک دلته کولی سي وظیفې لاسته راوړي؟ عموما وظیفې اعلانېږي، تاسې خپله خلاصه سوانح یا رزومې ورته وایي دا وراستوئ، تاسې شارټ لیست کېږئ، تاسې سره مرکې کېږي او بیا تاسو ته وظیفې درکول کېږي. بله طریقه یې دا ده چې تاسې غټو دوکانونو ته ځئ لکه والمارت او دا نور دوکانونو ته او هلته دوی د وظیفو اعلان کړی دی او تاسې وینئ چې کومه وظیفه په کار ده او ورځئ دا وظیفه لاسته راوړئ. دغسې وظیفو کې تاسې نه ډېره غټه یا څو ورقې هغه نه غواړي، خلاص سوانح. فقط یو عادي فورم درکوي، هغه فورم ډکوئ او بیا تاسې وظیفه لاسته راوړئ. رستورانتونو کې کار، هوټلونو کې کار یا نورو کمپنیو کې کار چې معمولا شاقه کارونه ورته وایي، هغه هم ډېر شته، هلته هم ډېرې وړتیاوې نه غواړي، فقط غواړي چې تاسې تعهد ولرئ او فزیکي وضعیت مو سم وي، در سره دوی قرارداد امضا کړي. ولې یو شي ته باید پام وکړو چې د هره وظیفه چې سرته رسوو یو بل سره تفاوت لري، د دوی معاشونه هم شاید تفاوت ولري، ولې باید موږ وظیفه لاسته راوړو تر هغو وکولی سو پیسې وګټو او خپل د کور مصرف خپله پوره کړو. په امریکا کې بعضې تخنیکي وظیفې دي چې هغو کې معاش ډېر دی، د هغوی لپاره ضرور ده تاسې تخنیکي وړتیاوې لاسته راوړئ. که چیرې وخت لرئ کیدای سي د کور یو غړی مو یا دوه غړي مو یو مسلک غوره کړئ. دلته مسلکي مکتبونه ورته وایي، موږ ستاسې هېواد کې هم درلوده خو هلته امکانات مو کم وه. دلته مشخصا دوی ورته ټرید سکول وایي، هلته تاسې داخله واخلئ، شپږ میاشتني کورسونه شته، یو کلن کورسونه شته. تاسې د کورس په پای کې کولی سئ لیسانس واخلئ، دوی لیسانس ورته وایي یا جواز دی او تاسې کولی سئ هر هغه رشته چې تاسې غوره کړې ده په هغه کې ښه کار پیدا کړئ. نو په شپږ میاشتو کې یا یوه کال کې ستاسې په اوسني وضعیت کې غټ تغییر راتلی سي. تاسې باید یو مسلک خاوند یاست. مثلا که غواړئ نجاري زده کړئ نجاري، که غواړئ فلزکاري زده کړئ فلزکاري، که غواړئ چې په مستري خانه کې کار وکړئ، دلته په سلهاوو رشتې شته. نو تاسې یوه غوره کړئ، دا به ستاسو د راتلونکي لپاره ډېره مهمه وي. نور کارونه چې په هغه کې ډېرې پیسې شته، یو تعداد کسان له مخکې نه مصروفه دي او نور هم علاقمند دي د دې غټو موټرو یا د ټرک چلول دي. هلته هم ډېر معاش ورکول کېږي، ولې د لیسانس اخیستل یو څه وخت غواړي او زحمت غواړي، ولې هلته بیا ډېرې پیسې دي پکښې او خلک یو تعداد خصوصا هغه چې حوصله لري ځوانان دي، هغوی د ټرک چلوي او هلته ډېرې پیسې لري، حتی د استادانو نه هلته معاش ډېر دی او ګټه ډېره ده پکښې. دا یو ضمناً نورې وظیفې هم شته چې تاسې کولی سئ، لکه ساختماني چارو کې کار کول. ساختماني هم ډېرې پیسې لري او په دې کې هم کولی سئ تاسې ځان مصروفه کړئ. ولې که چیرې تحصیل وکړئ او آینده کې ډاکټر سئ یا حقوقدان سئ، وکیل سئ، د کې نو بیخي ډېر زیاتې پیسې دي، نو تاسې تصمیم ونیسئ چې راتلونکي لپاره څه غواړئ.
ډیره مهمه ده چې همزمان تاسو یو چیرې مصروف هسئ، یو کار واخلئ په یو رستورانت کې، په یو هوټل کې، عین زمان کې بعد له کاره 1 ساعت یا 2 ساعته مسلکي مکتب هم ووایاست. تاسو هم کار کولی سئ، هم مکتب ووایاست. په 6 میاشتو کې تاسو مسلکي فارغېږئ. ښځو لپاره هم عین مکتبونه شته، د ښځو په خوښه مسلکونه شته. مثلا زموږ تاسې افغان مېرمنې په اشپزي کې ډېر تکړه دي، کیدای سي د اشپزي کورس ووایي، تر هغو مسلکي اشپزانې سي او دلته د غرب په سیستم باندې بلدې سي او همداسې اشپزي مخ ته یوسي. نو دا ټول هغه مهم مسایل دي تاسې باید په نظر کې ونیسئ، تر هغو وکولی سئ ښه وظیفې لاسته راوړئ. نورې ساده وظیفې هم شته. تاسې موټر لرئ، تاسې اوبر چلولی سئ، چې موږ تاسې ټکسي ورته وایو، یو ځای نه بل ځای کسان انتقالولی سئ. دلته دوردش ورته وایي، چې ډوډۍ خوړل یوه رستورانت نه بل ته انتقالوئ، له رستورانت نه کور ته انتقالوئ. خلک فرمایش ورکړي چې ما ته ډوډۍ راوړئ. دا هم ډېر ساده ده، انګلیسي ته ډېر ضرورت نه لري. ورځئ ډوډۍ رااخلئ او د یو چا کور مخ ته یې ږدئ یا ور تسلیموئ او مقابل کې تاسو ته خپل شرکت یا هغه رستورانت تاسو ته پیسې درکړي. نو دلته مختلفه کارونه شته، کیدای سي له ټولو نه ښه ګټه واخلئ. نو په دقت مخ ته ولاړ سئ او خپله آینده او د اوس په لاس کې ونیسئ او یو ځان ته یو دید ولرئ.